بسم الله الرحمن الرحیم. ټیبل پاتې و تر دا زموږ شوی دی کنه. ښه په تعقیب سره وایو نن اوټو فټ انزرت شکل راځي. دلته موږ انزرت ټیبل ته دا درې اپشن موږ ویلو: فکسډ کالم ویټ، اوټو فټ ټو کانټینټ او بل اوټو فټ ټو وینډو. درې اپشن او د دې کې بیا تکراری راغلي در سره ویل ولې خپل وګورئ. بل اپشن لرو څنګه هایټ دی، هایټ ان ویټ دی. هایټ دی ورو جګواله ته وایي، د دې نه تاسو اندازې تنظیموي. کله چې په دې اپشن کلیک کوئ د دې وګدواله زیاتیږي او په دې باندې بیرته کمیږي. او ویډي بار دی، کولای شئ د دې نه د کالم بار تاسو زیات کم زیات کړئ. په دې اپشن باندې پورته کلیک کوئ د کالم بار زیاتیږي او په لاندې باندې کلیک کوئ د کالم بار بیرته کوچنی کیږي. څنګه بل اپشن لرو ډیسټریبیوټ روز او ډیسټریبیوټ کالمز. کچېر د رو او کالمو اندازه غیر منظمه وي، یو رو سایز ډیر غټ وي مثلا د نورو واړه وي، بې نظمه وي په دې شکل. کالمونه هم په نظم دغه فاصله غیر منظم کوي اول. په دې شکل دا اوس رو ته وګورئ. رو مثلا د اول رو ډیر سایز غټ دی، د دوهمه هم نور بیا واړه دي. کالمو ته وګورئ، کالمونه بې نظمه دي. د دې په خاطر چې تاسو په یو کلیک سره ټول کالمو او د روګانو سایزونه یو سایز کوي، ټیبل انتخابوي. که رو غواړئ چې ټول یو شی شي نو ډیسټریبیوټ رو باندې کلیک کوئ. دغه کومه رو چې ډیر اوا د هغې فاصله په نورو تقسیمیږي، صحیح دی. او که غواړئ چې کالمونه سره یو شي بیا تاسو ورته وایئ چې ډیسټریبیوټ کالم کلیک پې کوئ، بیا د کالمو ترمنځ فاصلې منظم کیږي. اوس هم رو منظم شوی او هم کالمونه. دا دوه اپشن. بل اپشن لرو چې ډایرکشن دی، الاینمنت دی. تاسو نه دلته چیرې تاسو لیکنه وکړئ په ټیبل کې غواړئ دغه ډایرکشن معلوم کړئ. اوس آی ډي مو لیکلی دی، آی ډي په چپ طرف کې ده پورته خواته. کولای شئ چې سنټر مرکز کې دی وي، ښي طرف کې دی وي، یا هم لږ لاندې دی وي په ښي طرف کې مرکز کې، او یا هم چپ طرف ته. او په دې طریقه هم مثلا لیفت چپ طرف ته وي، لاندې منځ کې دی وي، او یا هم ښي طرف کې دی. تقریبا 9 جهات دي. په 9 جهاتو کولای شئ تاسو د یو متن جهات وټاکئ. خو بل مهمه خبردار چې کچیر سایز د سل یا د رو کوچنی وي، به د اپشن یو لیفت تو رائټ کار کوي، نور به چې متن پورته او ښکته لاړ شي کار نه کوي، ځکه به ځای نه وي چې دا حرکت وکړي. د په خاطر باید د سل یا خانه سایز باید غټ. ټیکس ډایرکشن دی. ټیکس ډایرکشن هم د متن جهات له دې نه ټاکئ. تاسو د متن جهت په دې شکل، مثال زه یو جدول جوړوم او دا جدول په دری او پښتو کې هم کچېرې لیدلې وي، څنګه یې پښتو ته تبدیل کړم دا جدول؟ پراپرټیز رائټ ټو لیفټ اوکې ورته. په بعضې جدولو کې تاسو لیدلې وي لیکل شوي شی شمیره لیکل شوي وي، خو دا شمیره په عمودي شکل وي. ځکه د عمودي شکل وي که زه دلته شمیرې ولیکم، شمیرې کم ځای نیسي، شمیره کم ځای نیسي، خو دلته دغه خپله شمیره چې لیکل شوی دی دا ډېر ځای نیسي. نو تاسو څه کار کوئ؟ سل باندې کلیک کوئ، راځي ورته ټیکس ډایرکشن. ډایرکشن جهت په دې شکل وي او یا هم که په دې شکل. بیا کولی شئ تاسو نور هم خانه یا کالم څنګه کوئ کوچنی کړئ، صحیح دی. دا اوس د شمیرې جهت په دې شکل شو. نو درې جهات لري، په درې جهاتو کولی شئ تاسو یو متن جوړ کړئ. سل مارجن دی. سل مارجن څه کار کوي؟ سل مارجن د یو حجرې حاشیه ده. مثال ته به موږ ولیکو آی ټي نیم پروګرام بل شي مثلا فیس. دلته آی ډي یو احمد، پروګرام ورډ او فیس هم مثلا دومره فیسې شو. بل نفر څوک دی او دا کوم پروګرام وي؟ ایکسل پروګرام وي، دا هم فیس دومره دی. بل څوم نفر دی؟ دریم نفر شو. د نوم مثلا علي دی، دا وایي څه شی؟ دا وایي انټرنیټ وایي، صحیح دی. دو فیس دی 1500. اوس که وګورئ د متن ټیکس نظر بارډرو خطو ته ډېره کمه فاصله لري، یعنې تقریبا سره نښتي دي. نو که غواړئ چې دو ترمنځ حاشیه رامنځته شي، فاصله جوړه شي، بیا تاسو راځئ لی آوټ، دلته ورته سل مارجن. سل مارجن کې بیا هم موږ څلورې خواوې لرو، ټاپ پورته وي، لاندې لیفت چپ طرف ته، او هم رایټ ښي طرف. اوس فعلا وګورئ ټاپ ان باټم، پورته او لاندې نه هېڅ حاشیه نه لري. اما که لیفت وګورئ، لیفت طرف نه هم لري، او رایټ ښي طرف نه یو شی لري، حاشیه لري. نو دې په خاطر چې تاسو د حاشیې تنظیمه کړئ، دلته قیمتونه یې تغییر کړئ. باټم څومره وي، لاندې ښي طرف، پورته، ټول تنظیموئ. اوس ورته یې وکړئ
اوس کو ګوري د متن له حاشیه د بارډر نه شي لري فاصله لري دې ته وایي سل مارجن او که غواړئ چې د خپل سلو یا خانو ترمنځ فاصله ډیره شي یو خانه له بلې خانې نه فاصله ولري به تاسو ورته وایي allow spacing between cell او دلته اندازه ورته تعیین کړئ اوس ورته وکړي اوس ګوري هر خانه یا هر سل له بل سل نه شي لري فاصله لري ټول خانې سره څه شوي جدا شوي او کوم نو غوښتل بیا سل مارجن تر زید اپشن غیر فعال کوي او کې ورته بل اپشن چې لرو مهم اپشن سورت دی سورت په هم ټاب کې موږ ته مختراغه خو ما ونه ویل ترته دغه ځای کې اپشن یادم دی نه نیوایو نن سورت څه کار کوي سورت موږ ته تنظیموي یا د نوم په اساس تنظیموي یا د فیس په اساس تنظیموي هغه تاسو خپل کار د چې په اساس غواړئ یو کالم تنظیم کوي زغه بس هغه نه تبدیل کوم څه شي ته فیس نه تبدیل کو سکور ته به شي ولیکو نمرې به ولیکو صحیح دی مثلا د بل نفر نوی نمرې دي د بل نفر اتیا نمرې دلته به نمونه هم ورته ولیکو څوم نفر راځي څلورم نومې هم دی د عثمان دی نومې کوم پروګرام وایي مثال وینډوز وایي او دای هم نمرې بل نفر به هم ولیکو پنځم نفر شو د نوم شي دی عمر دی دا مثلا شي وایي دا هم ورډ وایي او نمرې هم دومره دي اوس ورته وګورئ د احمد بم تبدیل کو مثلا په وحید الله باندې به ولیکو دلته چې په دبليو شروع کیږي دا علي په ای باندې شروع دي صحیح اوس غواړو چې نمونه موږ ترتیب کو سره کومه ترتیبو هغه نمونه چې په ای باندې شروع دي هغه سر ته راشي او هغه نمونه چې په زائد باندې دي هغه چیرته لاړ شي اخر ته یا د الفبا حروف په اساس نمونه ترتیبو نو راشي سورت ته د ځکه اول درته وای کوم کالم غواړي سورت کې څو کالم لرو موږ څلور نو کوم کالم غواړي سورت کې اول آی ډي سورت دی نوم سورت دی پروګرام او کا سکور نو موږ څه شي سورت کوو نیم دوام کالم انتخابوي دوام کالم څه شي دی ټیکست لیکلای دی نمبر لیکلای دی او کله تاریخ لیکلای پکې موږ ټیکست لیکلای ascending a to z غواړي که descending z تر a صحیح دی ascending له a نه شروع کوي تر z پورې او descending د څه کوي برعکس له z نه شروع تر a پورې نو موږ وایو نه چې a نه تر z ته وي ascending انتخاب کوي او بل اخر ورته وکي اوس هغه نوم چې په a باندې شروع دی هغه چیرته راځي هغه سر ته راغی کوم چې مثلا په w z y په اخر کې دغه چیرې راځي هغه اخر ته خو مشکل چیرته دی مشکل کوم ځای کې دی مشکل دا دی چې عنوان هم لزان سره سورت کړي صحیح دی عنوان ځکه سورت شوی دی چې نیم په څه شروع شوی په n باندې نو موږ ورته وایو چې عنوان دې نه سورت کوي بیا تاسو راځي سورت دا تنظیمات مو ټول وټاکل لاندې اپشن دی نو هیډر رو موږ ورته ویل چې عنوان نه لرو نو تاسو ورته وایي چې هیډر رو عنوان شته اوس ورته اوکي عنوان پر ځای پرېږدي نور نمونه تاسو ته سورت کوي علي څوم نمبر و دریم نمبر نو آی ډي ور سره راغلی دا کوم پروګرام یې ویلي انټرنیټ هم سره راغلی نمرې هم هغه 50 نه یعنی دا څه نه کیږي چې نمونه ترتیب شي علي سر ته راشي خو پروګرام په خپل ځای پاتې شي آی ډي نمبر وخت دریم او وسره شي اول ته نه ټول جزئیات ور سره تغیریږي صحیح دی که شي راسي ونه شي بیا د یو نفر نمرې بل نفر ته ورځي پروګرام بل پروګرام ته ورځي ډېر غلطۍ پکې راځي نه دې په خاطر مکمل باید یو روی تغییر شي بیا راځو سورت تم په دې باندې سر خلاص شو دا الفبا حروف په اساس تاسو سورت کوئ a to z ته همداسې کولای شئ تاسو نمرې سورت کړئ نمرې مو د شاګردانو ولیکلې بې نظمه ولیکلې اول او دوم دریم پکې نامعلوم دی نو غواړئ نمرې منظمې کړئ چې نمره لوړه ده هغه د سر ته راشي چې نمره ټیټه ده هغه د اخر ته لاړ شي نو کرسر کېږدئ دلته راشي د سورت کوم کالم سورت کوئ څلورم کالم آخري کالم دی څه شی دی پکې لیکلي ټیکست دی نمبر دی که ډیټ دی نمبر دی دا به برعکس کار کوي برعکس ascending انتخاب کوي ټیټ نمرې سر ته راځي او لوړې نمرې اخر ته اما که descending انتخاب کوي لوړې نمرې سر ته راځي او ټیټ نمرې اخر ته ځي دا ورته وټاکئ او کیبورډ وایي دلته یو کار دی چې هیډر رو به ورته همیشه فعالوي اوکې اوس هغه نفر چې نوې نمرې وړي هغه چیرته راغی هغه سر ته راغی که څه هم نوم په یو باندې شروع دی خو موږ د سکور په اساس ترتیب کړ نو هغه چیرته راغی سر ته نو ټیټه نمره څلوېښت خو هغه اخر ته راغی سر خلاص شو په دې باندې نو کولای شي د سورت په واسطه تاسو خپل جدول تنظیم کړئ د تاریخ په اساس کولای شي د نمبر په اساس کولای شي د ټیکست په اساس څنګه بل اپشن لرو ریپیټ هیډر رو غیر فعال دی څو اخکار کوي ګوري کله چې غواړئ د خانې ډېرې کوي په ټیبل کې ټاب بل کیبورډ نه ونیسئ ټاب پریس ونیسئ خانې څنګه کېږي ډېرېږي په اول صفحه کې ماته ښکاري چې
دا د چی کالم دی د آی ډي نیم پروګرام سکور خو که چیرې دومره ورقه ته لاړ شم دلته به ماته نه ښکاري چې د آی ډي کالم کوم دی د نیم کوم دی د پروګرام کوم دی او یا هم د سکور کوم دی ښکاري نه ښکاري نو لیکنه کې به څه مشکل جوړي نو تاسو څه وایئ چې دغه هره صفحه کې د عنوان تکرار شي په اوله صفحه کې د عنوان وي په دومره کې دی وي څومره صفحې ډېرېږي عنوان دې ورسره تکراري راځي نو بیا څه کوئ د دې لپاره تاسو د عنوان باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ ورته ریپیټ هیډر رو دا کوم ځای کې مو چې کلیک کړی هیډر رو ورته وایي دا وایي ریپیټ کړه در سره تکرار یې کړه اوس یې بلې صفحې ته راځئ شته پکې دلته تکرار دی دا صفحه ډاکه شوله دومه موږ درېیمې صفحې ته ورځو درېیمه کې هم خپله تکراري راځي صحیح درېیمه کې هم شروع شو څلورمه کې پنځمه کې تر اخره پورې ګټه یې همدغه ده چې کله لیکنه کوئ بیا تاسو نه دغه د کالم ترتیب نه غلطېږي پوهېږئ چې مثلا کوم کالم د څه شي مربوط کېږي او څه شی پکې ولیکئ که مو نه غوښتل داسې بیا کرسر کېږدئ د اپشن فعاله دی غیر فعاله یې کړئ نور چې کله راځو دومې صفحې کې شته عنوان درېیمه کې نشته ځکه تنه په همغه اوله صفحه کې تکرار شوی دی convert table to text convert څه شی table to text یو اپشن موږ ویلی و insert convert text to table څه وظیفه یې درلوده ساده متن ټکس چې ته تبدیلوه جدول ته مدد شي کوي دا جدول ټکس ته تبدیلوي حالته د ټکس جدول ته تبدیل کړه ته بیرته برعکس کار کوي انتخاب یې کوي ورته وایي convert table to text وایي د څه شي په واسطه جدا کړي بیل کړي دي سره په ټیبل کې همیشه موږ نومونه چې په واسطه بیلو دا همیشه ټاب دی نو ټاب انتخاب کوي او کې ورته وایي تاسو ته مکمل جدول تبدیلوي په ساده ټکس و ترتیب نه غلطي ښه منظم بیرته غواړئ دا ټیبل کوي دا اپشن تاسو ویلی و ټیبل دلته ورته ویلی convert text to table ټاب به ورته وټاکئ تنظیمات بیرته موږ متن په څه تبدیلېږي په ټیبل فرمولا به څه کار کوي فرمولا مثال دغه سکور نه دي د فیسونه تاسو راټول کړي څه شی دي فیسونه او غواړئ په آخر کې فیسونه جمع کړئ څنګه دا جمع کوم سکور یا فیسونه جمع کوم کرسر به په آخر کې کېږدئ فرمولا باندې کلیک وکړئ فقط یو اوکې ورته ووایئ ټول وایي څومره فیسونه شوي 3 یو ټولې څو نمرې دي 3 فقط څه درته کوي دا فرمولا مجموعه درته وباسي صحیح شو دا په ټوله کې د ډیزاین او لی آوټ ټابونه چې څه مربوط کېدل د ورډ پروګرام د ټیبل اوس یو کار وکړئ تاسو دې په خاطر چې د ټیبل مو لیاد او نوزي او د ټیبل جدول جوړول ښه صحیح زده کړئ په ورډ کې ټول به باغه تذکرې لري کاغذي صحیح دی کاغذي تذکرې مو راواخلئ مخې ته مو کېږدئ نو منظم هماغسې تذکره جوړه کړئ په ترتیب سره بل اپشن څه شی دی پکچر دی که چیرې تاسو مونوګراف کتاب هر شی لیکئ نو ضرورت څه شته کېږي چې راوړئ عکس ته کېږي پکچر ته کېږي نو دوه حالته لري دس ډیوایس کمپیوټر کې عکس لري په دس ډیوایس باندې کلیک کړئ کمپیوټر نه ورته عکس انتخابوئ صحیح دی څنګه عکس دی ورته انسرټ دا عکس مو کوم ځای اضافه کړه له کمپیوټر اما کته داسې یو عکس ضرورت لري چې کمپیوټر کې هیڅ نشته او انټرنیټ لري به ورته وایي څه شی آنلاین پکچر آنلاین پکچر کولی شي مستقیم له انټرنیټ موضوع سرچ کړه تاسو د همدغه موضوع په اړه ډېر عکسونه را پیدا کوي دلته اوس یو سایټ راخلاصوي په دغه ځای کې دلته مو اول وګورئ ایرپلین دی انیملز دي مثلا باکګراوند لپاره دي ډېر عکسونه نور هم لري کولی شي دونه انتخاب وکړئ هېڅ ضرورت نه دی تاسو سرچ کړئ اما که داسې ځای کې نه پیدا کېږي تاسو عکس بیا دلته څه شی کوئ سرچ کوئ مثال زه غواړم د څه شي په اړه د کیبورډ عکسونه مې په کار ځکه کیبورډ تشریح کوم کیبورډ عکس هېڅ نه لرم کیبورډ ولیکئ انټر یې کړئ په سلهاو زرهاو تاسو ته د کیبورډ عکسونه را پیدا کوي هر یو مو چې خوښ شو بیا مثلا دا کیبورډ ښه عکس دی موضوع سره جوړ دی صحیح دی نو څه پې کوئ کلیک پې کوئ بیا دلته اپشن لري انزرټ ورته وایي دا خپله ډاونلوډېږي مستقیم له انټرنیټ ډاونلوډېږي ورډ پروګرام دا دی ډېر ساده او اسان که انټرنیټ ولرئ که عکسونه نه وي هم انټرنیټ چې در سره وي هر موضوع په اړه چې تاسو غواړئ عکس درته راوړي پوه شوئ په دې باندې بیا راځو انزرټ ته ورته وایي پکچر اما پکچر دومره اسانه نه دی چې یو پکچر راوړئ او بس مشکل حل شي کله چې تاسو پکچر راوړئ یو ټاب ورسره فعاله کېږي فارمات ټاب او دغه له اول نه تر اخره د ټول اپشنونه مربوط دي څه شي کېږي د پکچر لومړی اپشن لري لومړی اپشن څه شی دی ریموو باکګراوند بعضې عکسونه چې تاسو راوړئ باکګراوند لري دا هم باکګراوند لري خو ډېر
ماغه بیک ګراوند دی پیچلای دی نو تاسو یو عکس راوړی ساده چې یو ساده بیک ګراوند ولري زه به دا عکس انتخاب کوم دا عکس دی صحیح دی دا مرغه ده شاته بیک ګراوند تور رنگ دی دا غي اضافي بیک ګراوند دی غواړو بیک ګراوند څنګه کو لمنځه یوس نو تاسو راځي ریموو بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ هر کله چې عکس دا رقم رنگ واخیسته کوم رنگ دی دا پینک دی کنه بنجانی دی څه رقم دی دا رنگ چې چیرې واخیسته دا معنی چې دومره ساحه پاکيږي صحیح دی هر ساحه چې دا رنگ درلوده دا معنی چې هغه لمنځه ځي او کوم ځای چې خپل رنگ درلوده کوم عکس چې خپل رنگ یو دا معنی چې هغه پاتې کیږي اوس د مرغه دغه دومره سر ویني دا خپل رنگ لري یعنی دا لمنځه نه ځي خو شاوخوا بیک ګراوند دا بل رنگ لري دا معنی چې هغه پاکيږي کله خو خوي په دې شکل څو ورته وایي کیپ چینجز کلیک کوئ بیک ګراوند پاکيږي څومره چې تاسو ورته انتخاب کړئ هغه پاتې کیږي کنټرول زائد اما که تاسو غواړئ چې مشخص یو ساحه لمنځه یوسئ یا کوم ساحه په کې اضافي تللی هغه بیرته را پیدا کړئ بیا مارک ایریا ټو کیپ دا اول اپشن څه کوي هغه ساحه په نښه کوي چې تاسو غواړئ پاتې شي صحیح مثال د مرغه د غاړه ویني لاندې دا یو څه لمنځه ځي ضرورت لمنځه باید لاړ نشي پاتې شي نو په اول اپشن کلیک وکړئ راشي په همدغه بعضو رنګونه چې داسې شوي داسې یو خط کش کړئ وینئ رنګ یې کمیږي دغه ساحه غواړي لږ خط پرې راکش کړئ داسې دی لکه اریسر صحیح مثلا دغه ساحه کې هم لږ رنګ لمنځه ځي دا هم داسې کړئ بعض ځایونه بیا بېرته رنګ پیدا کوي نو ورسره لږ په احتیاط مخته لاړ شي صحیح شو ښه څه تنظیم شول اوس ورته وایي څه شی کیپ چینج بیا راځي ریموو بیک ګراوند دا بل اپشن څه کوي کومه ساحه غواړي ډیلیټ کړي مثال زه غواړم دغه مرغه سترګه رانه شي بیخي نو څه کوي دا ورته داسې انتخاب کړه وینې هغه رنګ یې واخیسته رنګ چې واخیسته دا معنی چې هغه پاکېږي که لږ پاتې او نور یې پسې رنګ چې تنظیم شو ورته کیپ چینج خپل سترګې دې ورته کېدوي صحیح شو په دې دته وایي مارک ایریا ټو ریموو خو که چیرې تنظیمات مثلا بیک ګراوند نه پاکوي کیپ نه ورته وایي غواړي چې دا کنسل کوي که زه کیپ ورته وایم خو کوم صحیح مې چې تنظیم کړي هغه لمنځه ځي نو ته ډسکارډ څه معنی کنسل یې که هیڅ ځای بیک ګراوند لمنځه مه وړه د سایز کوچنی کو اوس ګورئ دلته دغه به صفحې ته به یو رنګ ورکړو چې تاسو ته معلوم لري دغه سپین وینئ اضافي دا بیک ګراوند دی دا چې کله داسې رنګه ځایو کې تاسو استفاده کوئ بیا داسې بېنظمه ښکاري یعنی که تقدیرنامه کې دا کاروئ دا لوګو یا هر ځای کې دغه سپین بیک ګراوند بیا تاسو که نه دا خو غواړئ چې له منځه یوسئ بیا همدا اپشن ډېر په درد خوري ریموو بیک ګراوند په څنګ کې بل اپشن کوریکشن دی کوریکشن په ټلیفون کې خو عکسونه فلټر کړي دي که نه یو عکس واخلئ یا بیا فلټر کړئ ځان ښکلي کړئ فیسبوک کې واچوئ دا هم دلته فلټریشن لري کوریکشن هغه دی رڼا یې د روښنایي د برایټنس او کنټراسټ دی دا تشریح ته ضرورت نه لري قد تاسې ګورئ ورته وینئ تیاره وي رنګ یې روښانه وي فیصدي څومره وي داسې نو عکس ته کیفیت انتخاب صحیح شو کلر څه شی دی کلر رنګ دی تور او سپین وي په دې شکل وي دا شکل وي دا ښکاري درته دا یې کلر شو آرټسټیک افیکټ بیا نور کیفیتونه دي زه تاسو ته یو بل عکس راوړم چې ښه معلوم شي دوستان اوس ورته چې آرټسټیک افیکټ دې کیفیت په دې شکل هلته لږ لوډینګ کوي ښه ځکه کیفیت یې چینجېږي ورته ورخطا کېږئ او کلیک مه پې کوئ پوینټر فقط یوسئ که خوښ شو بیا وروسته کلیک وکړئ بلر دی که نه صحیح شو دې کې مې چې یو کیفیت خوښ شو فقط کلیک پې وکړئ بیا وروسته بیا عملي کېږي کنټرول زائد په دې هم پوه شوئ بل اپشن لرو کمپریس پکچر
کمپریس پکچر څه کوي لدې نه تاسو د عکس حجم کموي صحیح دی مثلا په هارد ډیسک کې څومره ځای نیسي یو عکس دی 10 ام بي دی څو ام بي دی که غواړئ دا تاسو 15 ام بي کوي 2 ام بي کوي 3 ام بي کوي کمپریس کوي نو دلته کېږي کمپریس پکچر کې عکس اپلوډ کوي کوم سایت کې سایت درته وایي چې له 15 ام بي نه باید عکس سایز زیات نه وي نو تاسو څه کوئ داسې نه کېږي چې سایز یې له داسې نه راکم کړي داسې وړه کوي چې سایز به هم کم شي دا سایز نه حجم یې صحیح دی ام بي جی بي دا غواړي راکم کړي نو په ورډ کې هم دا کار کولی شي کمپریس پکچر باندې کلیک وکړئ ډېر آپشن لرو دلته اما دا آپشن اوس فعاله دي ځکه چې عکس کیفیت یې لوړ دی عکس ښه کیفیت لري که چیرې تاسو یو بې کیفیته عکس راوړئ کیفیت یې ټیټ وي نظر هغه عکس د کیفیت یو څه ټیټ دی اوس چې کله کمپریس ته راځو اکثریت آپشنونه غیر فعاله دي ولې ځکه کیفیت یې ټیټ دی دلته موږ نور کیفیت د ټیټ نه کیفیت نه ټیټېږي که نه نو ځکه آپشن غیر فعاله دي نو تاسو داسې یو عکس راوړئ چې کیفیت یې لوړ وي تاسو یې ټیټ کړئ اما داسې نه کېږي چې کیفیت یې ټیټ وي تاسو یې کیفیت لوړ کړئ نو اوس موږ به داسې یو عکس راوړو چې کیفیت یې څنګه وي زیات وي نو راشئ فارمات ته کمپریس پکچر ته دا آپشن وروسته درته وایم اول آپشن زده کړئ اپلای اونلی ټو دس پکچر دغه کیفیتونه چې تغییر یې تنه په همدغه عکس باندې تطبیق شي بلې دا آپشن فعاله وساتئ لاندې راشئ اول های fidelity preserves quality of the original picture کدا انتخاب کوي کیفیت هغه اوریجنل دی لوړ کیفیت دی کیفیت له لاسه نه ورکوي دوهم کې انتخاب کوي 310 پی پی آی کېږي 310 پی پی آی پکسل پر انچ معنا ورکوي ګډ کوالټي دا ښه دی ایچ ډي دی صحیح دی دریم پرنټ که غواړئ پرنټ کې چاپ کې نو کیفیت څو ته راټیټېږي 260 پی پی آی ته راټیټېږي ایکسلنٹ کوالټي ده خو د څه شي لپاره ایکسلنٹ کوالټي ده د چاپ لپاره ویب 150 پی پی آی یعنی که غواړئ د انټرنیټ په صفحو ویب سایټو کې تاسو پوسټ کوئ کنه غواړئ وی ګورئ په انټرنیټي صفحو کې نو تاسو دا انتخابوئ 150 پی پی آی دا هم ګډ کوالټي ده خو د ویب پیج لپاره اما که غواړئ دا چاته ایمیل کوي د ایمیل له لارې ورولېږئ نو ایمیل به څو پکسله کېږي 9 پکسله نور هم کیفیت راټیټېږي اول به یو کار وکړو چې دا به ایچ ډي کیفیت انتخاب کړو دې ته به وایي اوکې خپله خو ایچ ډي و کیفیت یې لوړ و لږ مو راټیټ کړه څنګه دا عکس ثبت کړو جدا په همدې کیفیت های کلیک سیو از پکچر چېرته یې ثبتوئ ډسکټاپ پر مخ څه په نامه یې ثبتوئ د ای په نامه ورته وایي سیو دا یو کیفیت بل کیفیت یې چینجوو کمپریس پکچر دا ځل کیفیت یې ویب انتخابوم کیفیت چې انتخابوم اوکې ورته وایم څنګه اوس دا ثبت کړو د یو عکس اوس که دا همداسې ثبت کړم کنټرول ایس یې کړم دا په ورډ کې ثبتېږي عکس څنګه له ورډه وباسو په همدې کیفیت های کلیک سیو از پکچر کوم ځای کې وي ډسکټاپ او دا وي د بي په نام یو کیفیت بل به هم ثبت کړو بیا به وګورو کمپریس پکچر دا ځل د کیفیت د ایمیل وي اوکې ورته وایي ګورئ کیفیت یې اوس داسې نه هم ښکاري دا وشو های کلیک سیو از پکچر ډسکټاپ د سی په نامه او ورته وایي سیف اوس وګورئ چې د کیفیتونو څه رقم دی اول ای و په انټر پرې اوسئ سایز 393 کیبي صحیح ایچ ډي و دوهم ته راشئ 15 کیبي ویب پیج لپاره و او آخري چې د ایمیل لپاره و 30 کیبي سرخلاص شو کیفیتونه وو په کیفیت کې منځ کې هم فرق راځي عکس هم کیفیت له لاسه ورکوي خیره کېږي پکسل کېږي صحیح دی ټکي ټکي پکې پیدا کېږي نو دا تاسو بیا خپله خوښه چې ته غواړئ د عکس جوړ کړئ کولی شئ د ورډ د همدې آپشن په واسطه تاسو یو عکس کمپریس کړئ سرخلاص شو بیا راځو فارمات کمپریس پکچر او آخري کې انتخاب کوئ به هیڅ په کیفیت کې تغییر نه راځي نارمل حالت ته تبدیلېږي چینج پکچر د عکس غواړو تغییر یې کړو چینج له انټرنیټ نه مستقیم چینجوي که کمپیوټر نه فرام ا فایل د عکس ته چینج کړئ عکس څنګه شو چینج پوه شوئ په دې ریسیټ پکچر اوس د پکچر یا د عکس سایز دومره دی خو زه به یې سایز څنګه کړم دا به یو سایز به یې کوچنی کړو بل به چې وکړو کیفیت کې به یې تغییر راولو اوس که غواړئ کیفیت هم بیرته اول حالت ته راولئ او سایز هم اول حالت ته راولئ ریسیټ پکچر کیفیت اول حالت ته راولي او ریسیټ پکچر سایز یې هماغه خپل سټانډرډ حالت ته راولي
سره مخلاص شو په دې او یو بل اسانه اپشن دا دی چې پکچر سټایل دی لدې ځینې تاسو عکس ته فریم یا چوکاټ انتخابوي صحیح شو مختلف سټایلونه دی لري چې د خوښ یو کلیک په وکړه په هغه شکل سټایل اخلي سوال لري مشکل ترندیزی بسته نور به بخیر